هغه یو سړی په لاره ولاړو نو چې څوک په راتلل نو لوټکو به غلو ډاکو او چې چا به وله نه ورکول څه نو بیا به یې ویشته. نو هغه یو ورځ یو مزدور کار را روانو نو هغه ورته وی چې یاره څه در سره وي نو راوباسه. هغه ورته وی چې ما سره خو د مزدورۍ پیسې دي او دې باندې لکه زه دوایي اخلم ماشومانو ته او هغوی به په تمه یي ډوډۍ به وله اخلم ما پرېږده. د دوی دواړو خپلو کې ډېر بحث کړی دی خو بیا پرېښودی نه دی. نو ده هغه سړی ویشتی دی او هغه ورته وی چې ته ما ولې نو خدای نه به څنګه پټېږي. نو ده ورته وی چې یاره خو خبره دې صحیح ده خو لکه دې ځای کې خو څوک نشته تکه توره تیاره ده خوشې لار ده او باران وریږي ګړز ګړوز دی که زه تا باندې ډز وکړم نو هغه ډز هم په اسماني هغه تندر کې بدلېدی شي نو لکه تا نه به څوک خبر نه شي یا د دې قتل نه که نه دا پته به چاته ونه لګي چې ته اوس په رضا نه راکړې نو په زور به نه اخلم. هغه ورته وی چې یار لکه بړبړکۍ به حال وایي که ته ما ولې دا خوشې لار ده او ته که توره تیاره ده تا خو څوک نه ویني خو دا بړبړکۍ چې کم باران وریږي او ځمکې له راغورځېږي نو دا به حال وایي. نو ده چې هغه ویشتی دی او تللی دی دا قاتل او د هغه نه پیسې اخیستې دي د ډاکو. نو چې سهار شوی دی خلکو مړه لیدلی دی په ځمکه پروت و دا پته خو چاته نه وه چې دا کړی چا دی جنازه هر څه شوي دي او خبره ختمه شوې ده چې داسې یو 2-3-4 کاله تېرې شوي دي. نو هغه قاتل چې کوم نو په کور کې سګرټ یې لګول او کړکۍ کې دغه شان باران ورېده او ښځه یې دننه اوده وه نو ده وخاندل ځان سره چې هغه باران ته یې وکتل هغه بړبړکو ته یې وکتل نو ځان سره یې وخاندل. هغې ترېنه تپوس وکړو چې ته ولې خاندې څه چلو شو نو وایي چې بس پرېږده نو هغې مجبوره کړې ده چې یاره ما ته ووایه. نو ده ورته وی چې یاره بړبړکۍ به حالونه وایي دا یو لیونی سړی و نو هغه داسې یو خبره کړې وه خو لکه بړبړکۍ خو دا 4م کال دی او څه حال یې ونه وي اکه بړبړکۍ دي او اکه باران دی اکه شان شپه ده. هسې مې هغه کیسه مې ذهن ته راله چې دغسې یو کس راته مزدور کار او ماته هغه مزدوري اخیسته نو هغه نه راکوله په زور مې ترې اخیسته نو زه دې ته مجبوره شوم چې هغه زه وولم او ده نه دا پیسې واخلم. هغه وی چې ته ما مه وله ګینې بړبړکۍ به حال ووایي نو داسې یو خبره هغه کړې وه خو هغه خو لیونی نو دی دواړو هم وخندله خبره هغه ځای کې تېره شوه. چې سهار شو غرمه شوه د دې ښځې خورې راله دی کره او بیا د تنور په غاړه باندې دی چې کله ډوډۍ پخولې نو بیا دغه شان باران شو دی وخندل نو دی ورته وی چې زه چې ځو دننه ګینې بړبړکۍ به حال ووایي. نو هغې ورته وی چې یاره دا ته څه وایې بړبړکۍ به حال وایي دا څه خبره ده لکه نو د ښځې چې دی نو د خور ته خبره کړې ده نو دا خور یې لګېدی چې دا کور ته تللی ده نو دی خاوند ته کیسه کړې ده خاوند خور خاوند یې ورور ته کیسه کړې ده نو خبره خوره شوې ده تر دې پورې چې ټول کلي ته پته لګېدلې ده چې هغه 4 کاله مخکې مړی شوی نو هغه دې یو کړی او دا ډاکو دی او ده کړی نو هغه تر هغې پورې چې هغه د پانسۍ تخت ته وخته نو هغه نه تپوس وشو چې ستا په زړه څه ارمان دی نو هغه ورته وی زما په زړه دقه یو ارمان دی چې زه دې خلکو ته ووامه چې پټ څه نه پاتې کېږي هر یو قتل هر یو واردات هر یو جرم که هغه پټ وشو یو وخت به راځي چې هغه به ښکاره کېږي او زه نن د
پنسې په دې تخت باندې ولاړ یم او تاسو ته وایم چې احتیاط کوئ زما په شان نه شئ. ګینې دا بړبړکۍ به درته حل وایي، دا دیوالونه به درته حل وایي. نو اکثر د یوسف جان لالا پروګرامونه یا دغه شان نور سوشل میډیا باندې اکثر مونږ ګورو، پټ پټ کیسونه پکې راشي، د دې ټوپک د وجې، د دې تماچو د وجې قتلونه وشي. چړې په صرف ټوپک نه، چړې پکې هم استعمالېږي. هغه بیا وروستو چې کوم دی نو راوځي، هغه بیا هغه یا خپلې یا چېرته کې ملګری نږدې یو ماشوم سره یې څه لانجه یا چېرته د تره زوی یا خپل څه داسې دغه وي، نو زمونږ اکثر چې کوم دی نو داسې دغه چې وي پروګرامونه یا داسې قسم، نو په هغې کې دقه ښایي چې یاره پټ پټ ښکاره خو ښکاره ده، خو پټ چې کوم قتلونه وي نو هغه هم پټ نه پاتې کېږي، هغه هم ښکاره شي.